لیدونکو سلامونه ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. موږ راغلي یو د کابل ښار په زړه کې بهیدونکي سیند ته. نو په هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله کابل کې هم ورښتونه زیات شوي دي او اوبه هم د تیرو کلونو په پرتله باندې یو څه زیات شوي دي. نو تاسو چې ګورئ دغسې ځینو پلونو لاندې به پوډریان کېناستل یا هغه نشه یي توکي چې استعمالوي. نو اوس د هغه ساحې هم ترېنه پاکې شوي دي. د دې تر څنګ په دغې تاریخچه باندې به هم تاسو ته په دغه خپرونه کې معلومات وړاندې کوو. تمه ده چې تاسې خپرونه راسره وګورئ. د کابل څپانده سیند په هیواد کې وروستیو ورښتونو د دې سیند څپې په مستۍ راوستي او تر پخوا یې اوبو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کابل سیند اوږدوالی 700 کیلومترو ته رسیږي او د هندوکش په غرونو کې د سرچشمه له درې پیلیږي. دا سیند د پغمان په اونۍ دره کې د هلمند له سیند څخه جلا کیږي او د میدان د جلګي خړوبولو وروسته له چاردهي ولسوالۍ څخه کابل ښار ته داخلیږي. دغه سیند د کابل په چلستون کې د پغمان او لوګر له سیند سره په شنینه کې یوځای کیږي. لیدونکو نو لکه څنګه چې د کابل سیند او د دې ترڅنګ دغه پل چې تاسې ګورئ دا نو یو تاریخچه هم لري. نو زموږ سره د همدغه سیمې چې له کلونو راهیسې همدغلته اوسېږي یو اوسېدونکی ناست دی. له ده سره به غږېږو تاریخچه باندې به معلومات تاسو ته وړاندې کړي. کاکا نوم دی؟ نوم کشمیر ده. ښه جوړ یې ساتې ښه دی؟ فضل د خدای ده، مهرباني د خدای ده. مننه سلامت اوسئ. اول به راته دا ووایئ چې څومره وخت کېږي دلته په دغه چلستون یا دا ځای د څه په نامه یادېږي؟ چلستون دی؟ ښه دلته څومره وخت کېږي اوسېږي او بیا به نورو پوښتنو ته راشو؟ دلته تقریبا 40 کاله ونیسه شل دې 40 کاله ونیسه چې مچه غذا مې جوړ کړی. یو څو کاله خو به چې راغلم وړی ذاتي به چې بېرته تلم ژمه همسایه باندې کېنوه. اوس تاسو څه فکر کوئ چې دا اوبه د هغه وخت نه زیاتې دي که نه کمې دي؟ یاره و زیاتې دي. د هغې وخت نه زیاتې؟ هو دغه وخت دغه سیلاونه راځي دغه وخت نه زیاتې دي. مګر مخکې بیا دونه نه وې. مخکې نه وې مګر یو وخت لږ زیاتې راغلې خو هغه سړک دا دیوال نه و ځکه دا منطقه یې ورانه کړه. یا چې دا دیوال اوسه تر اوسه مهرباني د خدای ده پاتې وي. سر له دې نه ولا ډارېږو. موږ دا منطقې دغه ځای لاندې خندق غوندې ده. موږ اساسي روا نه وړي بیا هم دا کورونه ده. بلکل. او دغه پل د څه شي په نامه یادېږي دا پل؟ دا پل حسن خان. حسن خان؟ هو پل حسن خان دا دغلته کور و. پل حسن خان دغه حسن خان دغه ځای کې کور و. ماسیان یې اوس هم شته دي. ماسیان یې اوس هم شته دي خو مغسې تکړه سړی و حسن خان. یا دغه منطقه د همدغه په نامه یادېږي. دغه پل د همده په نه چېرې هند چې ښار کې راسپارېږي چېرته که پل حسن خان کې یا دغه ځای کې چې ښکته شي د منطقه د همدغه ځای په دې کې هغه زمیندار او دغه خیسته پورې او دې غاړه د مځکې د همده وي خط نو دغسې وخت به مونږ بلکل بلکل. نو هغه وختونه هم ډېر ښه وختونه. تاسې څومره خوشحاله یې دغسې ورښتونو یا دغسې اوبو ته چې د آبادۍ لپاره به څومره مثبت تمام شي دغه اوبه؟ والا دې بارانو کې خو یو هم خوشحاله نه دي. نه دي خوشحاله؟ دا لکه دهقانانو دپاره ډېر یو ښه زیری دی. دی والا که دهقانان هم پرې خوشحاله. ولې؟ دهقانان ته ورته هلمند و هغه یې ټول غر کړ ویې یې وړه. نو دا به دهقانان چې دې ته دهقان ټینګېدی شي. خو خیر داسې دی که نه چې دغه سیلابونه او بارانونه چې زیات وشي که نه دهقان خپل هم خوشحاله چې فصلونه یو څه ښه راځي. او د دې ترڅنګ بیا هغه مهمه نقطه په دې کې ده چې دغه اوبه چې دی بندونو ته ځي. بیا بندونو ته ځي نو هغې ځنه دا د برق سیستم هم لږ یو څه ښه راجوړېږي. اوس په رښتیا برق زیات شوی ده. خو د همدغې اوبو نتیجه ده که نه؟ دا اوبه دي د پغمان اوبه دلته او بل سیند هم ده که نه؟ بلکل بلکل. خو دغه ټولې اوبه سره یو ځای کېږي بیا یو بند ته ځي نو ډېر یو مثبت تاثیر لري. که د مایپر بند هم برق ده، که د ناغلو ده، که د سروبي ده رښتیا اوبه یې زیاتې دي. برقونه ورسته د مخکې نه وو برقونه. یوه ورځ به و دوه ورځې به نه وو یا به یو ساعت راغی نور به نه وو.
نه اوس فضل د خدای ده ښه ده. د کابل سیند 480 کیلومتره اوبه دننه په هیواد کې بهیږي چې په زیات اندازه کرنیزې ځمکې له همدې اوبو خړوبیږي. که څه هم د دې سیند څنډې په تیرو 2 کلونو کې له کثافاتو یو اندازه پاکې شوې وي، خو پاتې کثافات یې بیا سیلابونو په مخه کړل. خالدونکو نو د کابل سیند په تړاو باندې زموږ سره ولاړ کس د سره هم غږیږو. مهرباني اسمتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. اسم عبدالسلام، باشنده کابل است. تشکر قاری صاحب. در مورد زمین دریای کابل اگر بگویی که نسبت با سالهای گذشته آبش چطور شده؟ زیاد شده است یا؟ بله، قسمی که شما مشاهده میکنین نسبت به سالهای گذشته آبش هم بیشتر شده و یک ذره پاک هم شده. دیگه ما از شهروالی کابل واقعا راضی هستیم. خیلی کارکرد خوب داره. دیگه شما با چشم خود میبینید که مردم هم با سیل و تماشا میان اونجا رو میبینید که کلاگی هست میبینه. ما خوشحال هستیم. پیش در اینجا دمی زیر پل که بود همو کسی که معتاد بود ششته بود، در مورد زی چقدر خوش هستین که ساحه پاک شد؟ بله ما خب زیاد خوش هستیم. دیگه معتادان بیشتر بود، چتالی بود، حتی گل برای تو مردم جابچه خود میکردن، رفع حاجت میکردن. دیگه فعلا خوب است. اون شما میبینیم، ما میبینیم، همه که به سیل ساعات چکر اینجا میبینن، از این فضا لذت میبرن. دهقان هم خوشحال هستن نه؟ بله بله، دهقان طبعا همه خود اینجا بارندگی ماشاءالله خوب هستن. دیگه دهقان هم خوش هستن، ما هم خوش هستیم، تمام ملت خوش هستن و دیگه فضل خدا آرامی، حداقل آرامی بسیار خوب هستن. کلا که در فضای صمیمیت برادری زندگی میکنن. برادر تشکر خالد صاحب. بخیر باشید. سلامت. هیواد کې په زیات اندازه ورښتونو د ډیرو بزګرانو هیلې راژوندۍ کړي، خو د بزګرانو سربیره د کابل ښار اوسیدونکي هم خوشبینه دي چې د پریمانه اوبو پر مټ له یوې خوا د برېښنا پرچاوي له منځه ځي او له بل پلوه د زیاتې وچکالۍ څپه تتېږي. نوم دی؟ نوم مې موسی خان. موسی خان د کوم ځای؟ د بغلان. بغلان. نو دلته څه کار بوخت یې؟ دلته پلاستیکونه خرڅوي، وخت تېرو خپل. ښه ډېر ښه. دغه د کابل سیند په تړاو کې ووایي دلته به ډېر وخت راغلی به یې؟ راځو موږ دلته کار. ډېر کلونه به دې هم کېږي. نو مخکې دا سیند څومره و اوس څومره یعنې اوبو زیاتوالی پکې راغلی که نه دی؟ ماشاءالله ډېرې اوبه دي. دې نه چې یو کار واخلي حکومت ډېر ښه به وي. لکه مثلا څه کار؟ خو ما هغه دوی ته معلومیږي چې ویې درې دې نه برق جوړېږي، نور ډېر شیان تې کېږي، یو ډیم کېږي، یو بل شی کېږي. دا اوبه ماشاءالله دا څو ورځې بیخي ډېرې سوي او دا ښه ده چې ډېرې سي نورې. مخکې به دلته دا اوبه چې نه وي څه به کېدل؟ خلکو به څه استفاده ترې نه کوله د دې سیند نه؟ مخکې به چې اوبه نه وي پوډریانو به خپل پوډر موډر ول دا منشیاتو کار پکې کېدل. او چې اوبه ماشاءالله ډېرې سوي دي، څوک نشته پکې. نو یعنې اوس پوډریان هم په سیند لاهو کړه؟ و هغه خو وختي لاهو سوي، نور هم پسې لاهو کړه چې یو نیم پاتې وو. بالکل بالکل. ها ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. په ټوله کې د کابل ښار او د سیند څنډې ته د میشتو خلکو غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې د دغې سیند پر غاړو له کثافاتو غورځولو ډډه وکړي څو ښار پاک او له بدبویۍ څخه خلاصې ومومي. لیدونکو تاسې د کابل سیند په تړاو باندې د دې تاریخچه او د دې ترڅنګ چې دغه اوبه له کومه ځایه سرچینه اخلي او دلته چې لکه څنګه چې تاسې مخکې په خبرو کې واورېدل چې دغه سیند نن یوازې د کثافاتو دپاره ترې استفاده کېدله او د دې ترڅنګ د معتادینو یو مرکز هم همدغه ځای ګرځېدلی و، خو د سیند د راتګ نه مخکې څه هم معتادین نه وو، خو بیا هم هغه کوم پاتې شونې چې و هغه هم اوس نشته دی. نو تمه ده چې تاسې دا خپرونه راسره لیدلي اوسي. تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې انور وصال ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاستئ ښاد آباد اوسئ. د خدای په امان. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره